السلام علیکم. جوړ تکړه بخیر برابر طبیعت ښه دی شکر دی خیرت دی. ښه دا بازار له کومه لار تللې ده؟ بازار دغسې دا لار تللې ده. ښه بازار دی؟ دا بازار دی. ماشاءالله ډېر خوندور بازار دی. بس زه به ورځم بازار له مننه. اوف یاره ګرده غرمه یم په بازار کې تېره کړله خو دومره بد وږی شولمه. اوس به مړۍ چیرې پیدا کوم؟ زه په دا علاقه کې نه ویم یم او مړۍ به م نه ده خوړې. مړۍ به چیرې ماما دلته راسه. جوړ تکړه بخیر برابر طبیعت ښه یاره دونه بد وږی یم دلته تنور یو ځای ستاسې ورسم مړۍ ځینه واخله. لاندې ده لاندې ورسه. ښه کښته ورسم هلته دی تنور. هلته ده. ښه بس کور یې ودان کور ودان بس زه ورځم. یاره ته به نه یې خبر یا ولې خیر یاره هغه جام الدین کاکو هم وفات شوی و. څه وایې؟ هو نه به یې یاره. یاره دغه یې د سهار زه ور ښکاره شوم دوی وفات شوی و. زلي اوس څه ښه سړی ولی یاره ډېر زبردسته سړی وله. په خدای پاکه بس ته پر ورحمېږې ډېر ښه سړی ولی یاره. زما خو په دا ګرد کلي کې د ده سره شناخت ولی دونه زبردسته سړی ولی دونه ښه سړی ولی چې بالا جوړېږي نه. هو یاره ډېر زبردسته بیخي ښه سړی ولی. دا ګرد کلی په ده باندې آباده ولی. هو دغه یې دا ګرد کلی په آباده وي دا همسایګان وروره په هر غم ډم کې به دی ورسره ولی. خدای پاکه بس د خدای پاک په کار سولی ولاړی. درځه چې ورسو تر دغه پورې واره ورسو. درځه ور ښکاره بس. هو درځه. السلام علیکم. کړه بخیر برابر. ماما یوه مړۍ خوراک یا په څو ده مړۍ؟ ماشاءالله ډېره زبردست مړۍ ده ډېره خوندوره مړۍ ده. اخبار خوراک پلاستیک اخبار یو شان د سزا مړۍ واخله ځه. ښه یاره ووای دا به زه په لاس کې اوس نه وړم. ځه 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 الله پیسې درته شي ملا غیبر. دوکانداره د 10 روپو اچار خوراکه یاره ډېر بد وږی یم اچار راکه مړۍ ورسره خورمه. ته پسخند وایې موږ ته د پسخند دي دا د صحابه راوینې دا غوښ نه ویني. دلته غوښې دلته اچار چیرې دي؟ اچار نشته. دا بالای میډیکل ته ورسې میډیکل کې اچار ملاوي. ښه خلکو پسخند مه وایه خلک روزګار پیدا. یاره زه ستا په تا پسخند نه وایم داسې ماشاءالله ډېر زبردسته ځواني دي د په تا به زه ولې پسخند وایم. ښه به دا بالای میډیکل کې ښه اچار ملاوي. زبردست اچار ملاوي بیداره ورځه. ښه د تیلو اچار ملاوي. اور نشته. ښه سرکې اچار ملاوي. اور نه اچار دا بالای میډیکل ته ورسې ډېر ګرم. ښه کور یې ودان کور چای پیاله راسره وه. د دې به ښه ته راواخله. بس زه ورځم دوی تا تکلیف نه ده. څه تکلیف دی کښېنه. دا له موږ راوله د سړی یم مېلمه سړی بیا به د مننه کور یې ودان. کښېنه راځه. بس زه ځم دا اچار اوس دوکاندار جوړ تکړه په خیر برابر طبیعت ښه دی؟ ټیټ یې سلامت یې برابر یې. وولا ښه یم دوکانداره ماته د 10 روپو اچار راکړه دونه بد وږی یم د دا مړۍ ورسره خورم له اچارو سره. 10 روپو خو اچار نه کېږي 60 روپو کېږي. ته ګزاره راسره وکړه زه مسافر دلې راغلی یم. اورور دا داسې اچار دي چې ویې خورې دا چې به برابر سي. ښه خوندور اچار دی. دا سپیشل اچار دی. ښه دا راته ووایه دا د تیلو غه دی که د سرکې غه دی؟ دا د سرکې اچار دی د عامو. ښه دا ښه اچار دی. دا زبردست اچار دی. مړۍ خوند ورسره کوي؟ خوند به ځینې واخلي. کور یې ودان کور یې بس ودان. وخت اجازه ده. یاره دوی ویلې دا قریبان یې نه دي راغلي. ښه قریبان یې نه دي راغلي دا موږ سهار ته یږدو. اوس قریبان یې راسي دا بیا وویني دغه یې وبې ګوري بس بیا به سهار بیا خیر وپټو. ښه نو اوس ولاکه چې هلته په کور کې یږدي چیرې یږدي د چا په کوټه کې یږدي؟ هلته بیا په کور کې کښېږدي. یاره کور خو هغه هم غریبانان سره غمجن دي دغه د کور خو ډېر تکلیف جوړوي. بیا دا زموږ د کلي په مسجد کې کښېږدو. او وای ولا دا دې بالکل ټیک وویلی. دلته دا مسافر هم راځي شپې کې کوي بس دوی به هم د لې کې کښېږدو بیا سهار چې قریبان یې رالو بیا بالکل دې صحیح ول درځه د لیوه راوړو صحیح دی هغه نور ته به مو درځه. وای څه بد وږی یم اوس به قرار مړۍ وخورم. اچار مې هم راخیستي دي دوکاندار خو ډېر خوندور اچار دی. نو ته راسه ویې ګوره چې اوس خوندور دی که نه دی خوندور. څونه ډېر اچار یې راکړي دي.
شکر کې خدای پاکه چې په نس دې موړ کړلم په دا مسافري کې ښه مړۍ خو مې وخوړله اوس به شپه چیرې کومه یاره د شپې ځای هم نشته دلته ناولده راغلی یم اوس به د شپه چیرې کومه څوک به شپه راکړي که بې نه کړي را خیر زه به وګرځېږم که چا شپه راکله خو ډېر به ښه که شپه نه کله را بیا به دلې یو ځای ماجد ګورو په ماجد کې به شپه کوو اچار هم پاتې سولو بس د اچار به قرار کښېږدم بیا ماښام له مړۍ سره وخورم اچار خو ډېر زبردست اچار راکړي دي ماشاءالله ډېر خوندور اچار دي د سرکې اچار دي په صحیح معنا اچار دي نو دا به قرار کښېږدم ماښام یې له مړۍ سره وخورم ماښام به بیا دغسې خوند وکړي خاص لکه غوښه چې مې وخوړله یار شنه څنګه یې تکړه په خیر برابر طبیعت ښه دی ښه دلته چې مسافران راځي په ماجد کې بېدېږي دلته د کلي ماجد چیرې دی دلته لږ مخته ورته هلته ښه کور یې ودان یاره دوی خو مې دا دی اوس راوستی او زه به درسته ولاړ شم یاره مال ډېر بد خوب راځي یاره ته مزه ته کښېنه یاره چیر ځې خوب مه کوه ته کښېنه داسې خوب راځي ته د لیسه ورسره شپه ورسره وکړه سهار بیا انشاءالله زه به راځم یاره ته خو مې ډېر ټیټ انډیوال وې زړه مې نه درکېږي خو څه وکړمه زه بیا لږ دا د زړه د خوند کمزوری یم د زړه بیماري هم لرم څه بیا که خدای کړي ګپه کوو زه درته ولاړم اوس ماشاءالله ډېر زبردسته مسجد یې جوړ کړی دی دا مسافرانو دپاره یا خدای پاکه تیاره خوا ورسمه کې دا مسافران غریبانان راځي دلته کې بېدېږي په دا بازار کې خو دا غټ مسجدو کې خو یې نه ایله کوي خو دغه یو د کلي ښایسته مسجد دی بس دلته دا مسافران راځي غریبانان کې بېدېږي یا خدای تیاره خوا ورسمه کې یاره زه خو ډېر بد بیریږم مطلب دا د یو سړی بیده دی ته راسه ورسره هلته قرار له ده سره بیده سو زه ډېر بد بیریږم خو بهرحال دغه یې نه چې دوی د هغه وایي چې یاره زما په ځای ولې راننوتلی پروا نه لري ته راسه ورسره بیده سو یاره دروازه خو ما بنده کړې وله ماښام وایي چا خلاصه کړې ده حاجي صاحب ته څه ټایم رالې یاره زه خو په خپل مسافر یم ماښام مې شپه په دا مسجد کې وله څه وایې هو دا څونه په زړه سخت سړی دی یار حاجي صاحب په صحیح معنا په زړه سخت سړی یې څه وایې دونه په زړه سخت سړی یې هو که به ما دونه زړور سړی لیدلی بیا راته وایه په صحیح معنا زړور سړی دی دونه زړور سړی به در اوسه تا لیدلی دی ما خو نه دی لیدلی ما هم ولاکه لیدلی دغه ما په کلي کې مو ویلې ما ویلې زه ډېر زړور سړی یم ما په دا کلي کې ایله کوي یو کار روزګار راکوي نو به دا زموږ کلی علاقه به ډېره په مخ روانوي دوی ما له په خپلې علاقې کې کار نه راکولی نو رالم په مسافري باندې ماشاءالله وینې ته ډېر هوښیاران خلک یاست وینې زما دغه مې بیا وکړله چې ته په زړه ډېر سخت یې یاره حاجي صاحب په صحیح معنا په زړه سخت سړی یې داسې ته ورته وګوره باید چې دغه ګر سره هلیکاپټران چلول ولا یار هلیکاپټرانو لایقات لري دا باید چې جازان یې ګر سره چلول ته رښتیا وایې په صحیح معنا حاجي صاحب ستا زړه ته زما په دواړو لاسو سلام دی یاره په صحیح معنا دونه زړور انسان یاره ما په دا خپل ژوند کې ولاکه بس ما ومنل د دغې علاقې خلک چې دا په زړه ډېر صادق او ډېر ښه خلک دي ګوره ته خالي زه ولیدلم او ته وایې چې بای دغه سړي هلیکاپټران چلول جازونه یې چلول یو غټ کاروبار یې کړی ولی بس ته ډېر په ذهن باندې تیز خلک یاست
او اشه ته دا ما ته ووایه چې ته زه څنګه وپېژندلم چې دا په زړه ډېر سخت سړی دی یاره تاسې شپه وکړله دلته هو په دغه وجې بس بالکل مې دا ستا زړه ومنلی هغه بیا څنګه یاره دلته ماښام سړی پاتې سوی وي زموږ د کلي غا هو هغه مې دلته ایښی وي ماښام هو نو د ویرې یو چا هم شپه نه ورسره تېروله دا ته زړور انسان یې چې تا شپه ورسره تېره کړه دا ګرده شپه دې دا مړي سره تېره کړله دغه د سار اوس اوداسه ته راووتې موږ رالو مطلب ما ماښام شپه له مړي سره تېره کړله هو حاجي صاحب څه به در وسو